السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتو ژبه د مایکروسافت اکسس 2024 عملي زده کړه. دوستانو نن 5مه ورځ ده. 5مه ورځ کې به په خیر سره موږ په ریلیشنشپ خبرې وکړو. د دوو ټیبلو ترمنځ ریلیشن جوړو چې را به شو اکسس پروګرام به زه خلاص کړم. لینک ډیټابیس به کلیک کړم. دلته به ورته ولیکم چې ریلیشنشپ کوم ځای کې ذخیره کوم. ورته وایم چې دا پرې به ډي ډرایو کې ذخیره کړم. کریټ به کړم. دوه دانې ټیبلونه جوړوو چې کریټ نه به راشم ټیبل ډیزاین ته به لاړ شم. دلته ورته وایم چې آی ډي. دلته به دا نمبر انتخاب کړم. دلته به ورته ولیکم چې نیم. دلته شارټ ایکس. دلته به ورته ولیکم چې فون نمبر. دا به هم نمبر ولیکم. دلته به ولیکم چې ادرس. دا به هم شارټ ایکس ولیکم. دلته ورته وایم چې ایمیل. دا به هم شارټ ایکس ولیکم. بل مثلا که لیکم چې دومره بس ده چې وخت زیات ضایع نشي. دا به څه وکوم؟ سیو به کړم. د څه په نامه؟ د انفو په نامه. دې ته وایي پرایمري کی ورکوي. دا به فعلا نه ووایو. بیا به کریټ ته راشم. بیا به بل ټیبل جوړ کړم. ورته وایم چې آی ډي. دا به هم نمبر ورکړم. بل به ورکړم پروډکټ. دا به زه شارټ ایکس ورکړم. یا مثلا که پروډکټ په ځای کولی شو چې ورته وایم چې پروګرام به بل به ورسره وایم چې فیسې څو ده. دا به هم نمبر ورکړم. بل ورته وایم چې پیډ یا هم شی ناٹ پیډ. دا به شی کلیک کړم. یس نو کلیک کړم. دا به هم کلوز کړم. دا دی پروګرامز په نامه سیف کړم. پرایمري کی ورته نه ورکوم. دواړو ته موږ پرایمري کی ور نه کړله. ګورئ د ریلیشنشپ نه هدف دا ده که چیرې زه د یو شاګرد معلومات رسوم. ګورئ نوم ده، د پلار نوم ده، تخلص ده. دې کې ور اضافه کولی هم شو. بیرته ګوره نیم پسې بیا څه شی ور اضافه کړم. انزرت. دلته به څه شی ولیکم؟ لاست نیم. څه شی ورکړم؟ شارټ ټیکس. بل ریکارډ اضافه کوم یا دلته رو اضافه کوم. بیا به څه ورته وایم چې فادر نیم. شارټ ټیکس. د مونږ هدف دا ده چې که چیرې یو نفر ده علي ده، د ده په اړه مکمل معلومات ما سره شته چې نوم یې علي ده، تخلص یې حمیدي ده، روحاني ده، هر څه ده، پلار نوم یې وحید الله ده، تلیفون شمیره یې دا ده، ادرس یې دا ده، ایمیل ادرس یې دا ده، د کابل ده، مثلا د کومې ولسوالۍ ده، د کوم کلي ده. دا مکمل معلومات ما سره شته. اوس د بل ټیبل کې ما پروګرامونه ورته اضافه کړي دي. که چیرې د علي موږ سره وینډوز هم وایي، ورد هم وایي، اکسل هم وایي، اکسس هم وایي، یا مثلا موږ سره محصولات دي. یو نفر د مثلا همیشه موږ نه سودا اخلي. علي ده کتابونه هم اخلي، کتابچې هم اخلي، قلمونه اخلي، پنسلونه اخلي. نو ضرورت دې ته نه کېږي چې زه هر وخت چې هغه سودا اخلي زه د دې د ټول مکمل معلومات څه پوره ور ولیکم. دې په خاطر موږ ریلیشنشپ جوړ کړی چې یو دفعه د یو شاګرد یا د یو کس موږ معلومات دلته ولیکو نو بیا ضرورت نشي چې د دې معلومات موږ هر وخت مکمل ولیکو. ضرورت دې ته نه پیښیږي. همداسې دې کې بیرته اضافه کولی هم شو چې د کوم کنټري نوم یې څه شی ده، پروینس نوم یې څه شی ده، هغه به پرېږدو. اوس به راشو د دو ترمنځ به زه ریلیشنشپ جوړ کړم. مخکې له هغې نه چې زه ریلیشنشپ جوړ کړم څه کار کوم؟ دغه اصلي ټیبل چې د موږ انفو ده دې ته آی ډي ته پرایمري کی ورکړم چې تکراري آی ډي وانخلي. چیرته به ځم؟ دلته به بیرته ټیبل ډیزاین ته ځم. دلته به آی ډي ته څه شی ورکړم؟ پرایمري کی. بیرته ایسته کوم. بیا ګورئ داسې ایسته کولی شم. دا کوم ټیبل ده موږ سره؟
انفو ټیبل د دې ته پرایمري کی ورکوم. دا به زه اوس کلوز کړم. دې ځای نه هم کلوز کولی شو. بله خبر ده چې دې ځای نه ذخیره کولی هم شو. ګوره رایټ کلیک ګورې دلته سیف کلوز. ګوره دې ځای نه هم موږ کولی شو چې ډیزاین ویو او ډیټا شیټ ویو ته لاړ شو. اوس زه غواړم چې دا سیف کړم. ګورئ سیف. دا غواړم سیف کړم سیف کلوز. له دې ځای نه کلوزولی شو. دلته هم ډبل کلیک و دلته به هم ډبل کلیک و. ګورئ دا ټیبلونه موږ سره دلته خلاص شوي دي. دا ده اوس غواړم چیرته لاړ شم ریلیشنشپ د دوی ترمنځ جوړ کړم چې چیرته به ځم دلته ریلیشنشپ ته به ځم. دلته ټیبلونه دي. دا پروګرام به هم کلیک کړئ او انفو به هم کلیک کړئ. ګورئ د دې آی ډي نه به داسې راکش کړو. د دې آی ډي کې به یې داسې واچوو. دلته ګورئ خپله آی ډي سلیکټ شه. غواړم چې د دې او د دې ترمنځ ریلیشنشپ جوړ شي. که چیرې وغواړو چې یو شاګرد پسې یو پروګرام ورسوی شو بیا به څه کار کوو؟ بیا به دې ته هم پرایمري کې ورکوو. پرایمري کې چې کله موږ ورکو د دې آی ډي ته نو دا تکراري آی ډي بیا نه مني. مثلا څه رقم تکراري چې یا دفعه وینډوز ووایي بیا هم وورد ووایي په همغه آی ډي باندې بیا نشي کولی. که چیرې دې آی ډي ته هم پرایمري کې ورکو دې آی ډي ته هم پرایمري کې ورکو بیا به څه کار کوي؟ یو پروګرام به ویلی شي. ګوره دا کس تم آی ډي تم پرایمري کې ورکړې ده نو دا کس هر څو پروګرامونه ویلی شي. یعنې که چیرې دې ته هم پرایمري کې ورکو نو بیا به څه کېږي؟ یو پروګرام به ویلی شي. ځکه تکراري بیا پرایمري کې وظیفه هم همدا ده چې تکراري آی ډي نه مني. دلته مو چې کلیک کړئ ګورئ دا به کلیک کوم بیرته به دا کریټ کړم. ګوره د دوی ترمنځ شی جوړ شه ریلیشنشپ جوړ شه. که چیرې غواړئ چې دا بیرته ډیلیټ کړئ دلته کلیک ګوره ډیلیټ بټن ووهه چې کېږي ریلیشنشپ یې ختم شو. بیا یې غواړئ جوړ کړئ دلته کلیک کړئ دلته دا کلیک کړئ ګورئ کریټ کړئ. پوه شو په دې باندې را به شو. اوس دا به کلوز کړو. دا به هم زه سیف کړم. اوس ګورئ انفو کې چې زه یو کس غواړم چې اضافه کړم زه ورته وایم چې آی ډي اوله ده نوم یې څه ده؟ علي ده. تخلص یې روحاني ده. فادر نیم یې څه ده؟ وحیدالله ده. مثلا د تلیفون شمیره یې دا ده. ادرس یې مثلا کوم ځای کې ده؟ پنځمه ناحیه کې ده. ایمیل یې څه ده؟ ali@gmail.com دا ایمیل ده. بل شخص اضافه کوم دا ورته وایم چې دویم شخص ده. ورته وایم چې څوک ده؟ سمیر ده. تخلص حمیدي ده. تلیفون شمیره یې دا ده او دا کوم ځای کې ده؟ کمپنۍ کې اوسیږي او دا یې هم ایمیل ده. بل شخص اضافه کوم چې رومال ده. تخلص چې ده وحیدي ده. اجمل ده. دا یې تلیفون شمیره کوم ځای کې اوسیږي؟ مثلا دا ورته وایم چې اومه ناحیه کې اوسیږي. دا ایمیل ده. را به شو ګورئ اوس که چیرې دا غواړه ذخیره ګوره رایټ کلیک دلته هم ذخیره کولی شو. دلته دې ته به زه 3 ورکړم. ګورئ دلته ځکه 0 پاتې و موږ دلته 3 نه ورکړي ځکه دا د انفو په ټیبل کې موږ آی ډي ته نمبر ورکړی. آټ نمبر که موږ ورکړی و بیا دلته خپله به یې نمبر اخیسته. را به شو ګورئ اوس ګورئ زه چې علي پسې پروګرام رسوم ګورئ پروګرامو ټیبل خالي ده. د دوی ترمنځ موږ ریلیشنشپ جوړ کړی چې غواړم چې علي پسې کوم پروګرام ورسوم چې علي کوم پروګرام ویلی ده. ګورئ دا مثبت کې به یې کلیک کړم. ګورئ پروګرام یې کوم ویلی مثلا وایم چې وینډوز یې موږ سره ویلی. فیس یې څو ده؟ مثلا وایم چې 0 روپۍ او فیس یې هم ورکړی ده.
ته کلیک که فیس یې ورکړی. بل پروګرام مثلا موږ سره ورډ یې هم ویلی ده. ورډ فیس دی موږ 1500 ده او فیس یې ورکړی ده. بل پروګرام ورته وایم چې اکسل یې موږ سره ویلی فیس یې 1500 ده فیس یې هم ورکړی ده. ګورئ چې کله اوس زه دلته مخکې له دې چې پروګرام ته راشي دا به یو دفعه سیف کو یا به یې بیخي داسې کلوز کو بېرته به یې له سره خلاص کړو. ګورئ پروګرام وګوره اول آی ډي پسې پروګرامونه رسېدلي دي که نه. دا به بیا زه خلاص کړم. ګورئ اول آی ډي زموږ څو ده؟ علي ده. علي پسې کوم پروګرامونه رسېدلي ګوره وینډوز ورډ اکسل موږ پسې رسېدلي. که چیرې بل کس پسې موږ بیا پروګرام رسوو بیا به سمیر پسې مثلا رسوو وایم چې ده موږ سره څه ویلی انټرنټ پروګرام ویلی فیس یې مثلا 2000 ده او فیس یې هم ورکړی ده. کورل ډرای موږ سره ویل ده فیس یې مثلا څو ده 4000 ده او فیس یې هم ورکړی ده. بل مثلا ویلی شی فوټوشاپ یې ویلی ده موږ سره د دې فیس هم 4000 ده او فیس یې ورکړی ده. و چې زه دا بیرته کلیک کړم دلته پروګرام کې به خپله رسېدلی وي. ومې د دویم شخص پسې نو د دو ترمنځ زموږه ریلیشنشپ جوړ کړه. ګورئ که چیرې اوس زه دلته راشم بیرته چیرته ریلیشنشپ ته دلته زه کلیک کوم ګوره دا ډبل کلیک کوم زه دلته ګوره ریلیشنشپ دا کوم نوع ده ګوره ریلیشنشپ ټایپ ګوره وان ټو منی. د دې نه هدف دا ده چې په یو آی ډي کې کوم پروګرام سره چې مونږه کوم ټیبل سره چې مونږه ریلیشنشپ جوړ کړی دې کې څو پروګرامونه ورته لیکلی شو. اوس که چیرې زه وغواړم چې دا وان ټو وان شي یعنې بیا هغه په هغه صورت کې کېږي چې یو شخص به یو پروګرام ویلی شي. ګورئ زه به دا ډبل کلیک کړم یا داسې به یې کلیک کړم او دا به ډیلیټ کړم. اوس ریلیشنشپ ډیلیټ شه. اوس غواړم چې دې ټیبل ته هم زه څه ورکړم پرایمري کی ورکړم. دلته به بیرته پروګرام ته لاړ شم دلته به کوم ویو ته به لاړ شم ډیزاین ویو ته دې ته به هم زه څه ورکړم پرایمري کی. خو یو خبره بله دا ده چې هغلته تکراري ډیټا شته. ګوره دا به اوس کېږي نه. ګورئ تکراري ډیټا نه زما هدف څه شی ده ډیټا شیټ ویو ته راځم دا به زه سیف کړم. ګورئ دلته دا تکراري آی ډي دي که نه دا دواړه به زه ډیلیټ کړم. دا به یس کلیک کړم یو ډیلیټ کېږي. دا به هم څه کوم ډیلیټ ریکارډ او دا هم تکراري دي دا به هم زه ډیلیټ کړم. دا به هم زه ډیلیټ ریکارډ کړم. اوس تکراري شته نشته که نه تکراري آی ډي نشته. اوس زه څه کار کوم دلته به لاړ شم ډیزاین ویو ته دې ته به هم زه پرایمري کی ورکړم. دا به زه سیف کړم. اوس چې زه ریلیشنشپ د دو ترمنځ جوړوم ګورئ دواړه پرایمري کی لري وملیده. اوس چې زه داسې دلته دا کلیک کوم ګورئ څه وایي وان ټو وان. اوس دا به کریټ کړم صحیح ده دا به زه کلوز کړم. اوس چې زه انفو کې تیار معلومات لرم زه هر یو پسې غواړم چې پروګرامونه اضافه کړم. ګورئ آی ډي نمبر 1 او 2 پسې یو پروګرام شته. اوس آی ډي نمبر 1 پسې زه غواړم یو بل پروګرام هم اضافه کړم. زه دلته ورته وایم چې اکسل پروګرام فیس یې څو ده 5000 ده. ګورئ اضافه کېږي ځکه نه اضافه کېږي چې دا ریلیشنشپ وان ټو وان شه او بل خبر څه ده چې دغه پروګرام آی ډي زمونږه پرایمري کی واخیسته ورم کړله چې هغلته تکراري عدد نه مني. که چیرې دا اکسل پروګرام زه ورته اضافه کړم خو هلته آی ډي کې بیا یو راځي یعنې د اوله آی ډي چې کومه انفو کې ده هغه دا پروګرامونه یې ویلي دي. نو دا به بیرته څه کار وکړو دا به
همداسې که نوي شخص ته مثلا زه غواړم چې یو پروګرام ثبت کړم. اینه اوس وشو. اوس غواړم چې دویم یا دریم کس پسې زه پروګرام اضافه کړم ګور رومل. دلته به زه لیکم څه شی وینډوز پروګرام موږ سره ویلی فیس یې څو ده 600 ده او فیس یې ورکړی ده. نو دویم پروګرام چې زه کله ورغواړم چې ور اضافه شي هغه نه کیږي. ولې نه کیږي چې ځکه چې دغه پروګرام آی ډي زمونږ پرایمري کی لري. که چیرې دویم پروګرام ورشي علي ته یا محمود ته هر یو ته نو ګورئ بیا دغلته آی ډي تکراري راځي. یعنې دویم آی ډي چې د انفو ده دلته تکرار پروګرام یې ویلی. دا و د موږ د نن ورځې درس.